السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن اوس بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې ستاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د ویډیو جوړولو لپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن کاین ماسټر په خپل موبایل کې فری ډاونلوډ کړو. که څه ملګرو تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، خو کله چې تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ نو دغه کې یو ځینې اپشنونه داسې دي چې هغه تاسو په پیسو نه بغیر نشئ خلاصولی. هغه کې یو مهم واټر مارک دی. واټر مارک څخه بغیر نور ځینې داسې اپشن دي چې هغه تاسو د پیسو نه بغیر په دغه کې نشئ خلاصولی. نو نن ویډیو کې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولو اسانه طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن وروستی ورژن د پلی سټور نوی ورژن خپل موبایل کې فری ډاونلوډ کړو، بغیر د واټر مارک څخه، بغیر د دې چې کوم داسې اپشن نه وي هغه بند وي او پیسو نه بغیر نه خلاصېږي. نو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې د ویډیو جوړولو لپاره په موبایل کې تر ټولو بهترین اپلیکیشن کاین ماسټر ده. د کاین ماسټر څخه بل بهترین اپلیکیشن نشته. او بل دا چې ملګرو تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې یو خبرتیا لرم، هغه هم راسره واورئ. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو هېڅکله سکیپ کوئ مه. نو ما چې تر اوسه پورې څومره ویډیوګانې جوړ کړي دغه ټولې په کاین ماسټر کې ما جوړ کړي دي. ډېر کسان موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ویډیوګانې په کوم اپلیکیشن کې جوړوئ، خو زه خپله ټولې ویډیوګانې په کاین ماسټر کې جوړوم او ما بغیر د کاین ماسټر څخه بل په هېڅ کوم اپلیکیشن کې ویډیو نه جوړه کړې. د دغه کاین ماسټر اپلیکیشن لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې درکړی دی او په فیسبوک کې هم د ویډیو نه پورته لاندې تاسو ته لینک میلاویږي. د لینک څخه بغیر تاسو بل ځای نه ډاونلوډ کوئ، ځکه چې هغه به شاید ځان سره واټر مارک ولري او یا هم هغه نوی ورژن نه وي، پخوانی ورژن وي. کله چې تاسو په د پلیس اپشن باندې کلیک نو دلته تاسو د ویډیو جوړولو درې واړه سایزونه لري. تاسو دلته ښکاري هر ډول سایز چې تاسو خوښه لري او د هغې نه بغیر چې کله تاسو دغه کې کومه ویډیو راخلاصه کړئ نو دلته تاسو ته ښکاري ملګرو چې تر ټولو مهمه اپشن یې دا دی چې واټر مارک لري. تاسو ته ښکاري چې دلته واټر مارک نه لري او د ویډیو ایکسپورټ اپشن یې دې خواته راغلی تاسو دلته ښکاري او ډېر نور نوي څیزونه لري چې تاسو په هغې څخه ګټه استفاده کولی شئ. کله چې تاسو دلته یوه ویډیو راواخلئ نو دلته تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو ته نور ډېر څیزونه لري، دا تاسو لیدلی شئ. د ټول زیاتره نوي دي او دې نه بغیر تاسو دلته لاندې یو بل اپشن ښکاري. ګورئ دلته چې په دې کې تاسو ته دغه د بلینډینګ اپشن ښکاري، دغه په پیسو باندې وي، دا زیات د ډېر مهم اپشن دی، نور کسان هم ډېر کاروي. او د دې نه بغیر تاسو ته بل اپشن چې کوم راځي ریورس اپشن دی، دا هم نوی اپشن دی پکې. او کروما کی اپشن یې ډېر مهم دی، ځینو کاین ماسټر کې دغه هم نه وي او په دې کې تاسو ویډیو نه بیکګراوند لرې کولی شئ. او د دې نه بغیر نور تاسو ته په دې کې بیخي زیات رنګونه فلټر یا رنګونه زیات شوي دي، په دغه هم تاسو هغه څخه استفاده کولی شئ. او نور ډېر داسې څیزونه دي چې کله تاسو په کاین ماسټر کې ویډیو جوړوئ هغه به تاسو ته مخته راځي، تاسو به ډېر نوي شیان پکې راشي. نو ملګرو د دې وروسته زه غواړم د کاین ماسټر کورس شروع کړم، خو تاسو څخه هم دا هیله کوم چې زموږ یو څه ملاتړ وکړئ، دغه زموږ ویډیوګان له نور ملګرو سره هم شریکوئ تر څو هغوی دغه ویډیوګانو څخه استفاده وکړی شي. نو انشاءالله زه تاسو ته د کاین ماسټر کورس د بیسک نه ونیسه تر ایډوانس پورې مکمل شروع کوم. تاسو ته به مکمل طریقې درښایم چې څنګه موږ په دې کې ښایسته ویډیوګان جوړولی شو، لکه د شعر او شاعرۍ نه د شعرونو نعتونو جوړولو لپاره، همدارنګه دې نه بغیر د موبایل ټکنالوژۍ یوټوب، فیسبوک او همدارنګه د ټیک ټاک لپاره موږ څنګه شارټ لنډې او خوندورې ویډیوګانې جوړولی شو. نو تاسو ته ملګرو داسې طریقې درښایم، اسانه طریقې چې تاسو په هغې کې ډېرې ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ. نو تاسو هم هیله کوم چې زموږ ویډیوګانې دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور کسان هم دغه څخه استفاده او ګټه وکړی شي. نو ملګرو دا اوس زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.